اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر ویډیو کې موږ MS Paint ویلی وو، نو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته پاور ډیټا ریکوري در وښیم. پاور ډیټا ریکوري یو ډېر ضروري سافټویر ده او دغه باید تاسو ته خامخا معلوم وي. د پاور ډیټا ریکوري په ذریعه سره به تاسو وکولای شئ چې په کمپیوټر کې ډیلیټ شوې ډیټا، په یوزبي کې ډیلیټ شوې ډیټا او په میموري کارت کې ډیلیټ شوې ډیټا بیرته راوړئ. اوس مثال که چیرې له تاسو سره په میموري کارت کې یا په یوزبي کې یا په یو ډرایو کې ډېره ضروري ډیټا پرته وي او دغه ډیټا له تاسو څخه ووځي، له ټول کمپیوټر څخه ډیلیټ شي ووځي، نو دغه بیرته تاسو څنګه راوړئ؟ نو دغه بیا موږ د پاور ډیټا ریکوري په ذریعه سره بیرته راوړلی سو. نو دا اپلیکیشن سافټویر دی، دغه به تاسو په خپله کمپیوټر ته ور انسټالوئ. نو کله چې بیا تاسو اوله دغه خلاص کړئ، د دغه اول انټرفیس دا رقم راځي. ګوره په دې کې څلور اپشنان راځي. اول د په دې کې ان ډیلیټ ریکوري، د ان ډیلیټ ریکوري په ذریعه سره تاسو اوس هغه نږدې چې له تاسو یو شی ډیلیټ شوی وي هغه بیرته راوړلی شئ، KTM شوی وي هغه نه راوړي. په دې کې دویم یو د اډوانس ریکوري، د اډوانس ریکوري په ذریعه سره بیا تاسو که چیرې له تاسو میموري کارت فارمیټ شوی وي، یوزبي فارمیټ شوی وي یا ډرایو فارمیټ شوی وي، KTM شوی وي کې ډېر، نو هغه بیا تاسو بیرته د اډوانس ریکوري په ذریعه سره بیرته راوړلی شئ. دریم اپشن ده په دې کې ډیپ سکین ریکوري. د ډیپ سکین ریکوري په ذریعه سره به تاسو وکولای شئ چې زاړه شیان بیرته راوړئ. KTM شوی وي کې ډېر. اوس مثال که چیرې له تاسو سره مخ ته ډېر زاړه شیان پراته وو هغه هم بیرته راوړل، هغه بیا تاسو په ډیپ سکین ریکوري کې بیرته راوړلی شئ. او دریم اپشن بیا د ریزیوم ریکوري. ریزیوم ریکوري په ذریعه سره بیا دلته تاسو کوم ریکوریان چې وکړئ د هغو هیسټري بیا دلته سویږي، هغه هیسټري خالي تاسو ته دلته درښیي. نو راځو ګوره په دې کې ان ډیلیټ ریکوري ته. اوس مثال که چیرې له تاسو څخه اوس دستي یو شی ډیلیټ شوی وي هغه بیا تاسو د ان ډیلیټ ریکوري په ذریعه سره راوړلی شئ. دا د خاص اپشن نه ده، خو بیا هم ګوره سمپل په دې باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې کلیک وکړئ ګوره تاسو ته وایي په کوم ډرایو کې له تاسو څخه شیان ډیلیټ شو، په C کې، په D کې، په E کې. ګوره یوزبي چې تاسو ور واچوئ دلته به یوزبي ډیوایس ورته لیکلی په یوزبي کې. نو ګوره یو بله خبره یاد ساتئ، په ډیسکټاپ کې کله تاسو څخه هر شی ډیلیټ شو، ډیسکټاپ بیا په C ډرایو کې شمار ده، نو بیا به دلته تاسو C ډرایو ورښیاست. نو زه راځم دلته یوزبي ډیوایس ورښیم. مثال ما چې په یوزبي کې شیان ډیلیټ شوي دي، سمپله به یوزبي ورښیاست، په ریکور به کلیک وکړئ. ګوره وایي دغه ډیټا اوس له تاسو څخه په یوزبي کې ډیلیټ شوې ده، نو دا تاسو اوس کوم سیو کول سمپله په دې صحیح نشان ولګوئ، په سیو فایل باندې به کلیک وکړئ، هر ځای چې سیو کوئ هغه ځای ورښیاست، اوکې کړئ، نو دغه ډیټا به هلته سیو سي. راځو ګوره په دې کې ضروري اپشنان چې دي هغه دغه دوه دي. نو اډوانس ریکوري ته راځو. اوس که چیرې له تاسو میموري کارت فارمیټ شوی وي، یوزبي فارمیټ شوی وي یا ډرایو فارمیټ شوی وي، KTM شوی وي کې ډېر، نو هغه بیا تاسو دلته راوړلی شئ. صرف فارمیټ شوی نه ډیلیټ شوی هم بیرته راوړلی شئ. ګوره په دې کلیک وکړئ، په یس بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. ګوره په کم ډرایو کې ډیلیټ شو، په D کې، په E کې، په کم کې. نو زه ورته وایم له ما څخه په یوزبي کې ډیلیټ شوي دي، ما یوزبي وښوله، فل سکین باندې ما کلیک وکړئ. نو ګوره اوس به دغه 100% ته ورسېږي او هر څومره ډیټا چې له موږ چې په میموري کارت کې ډیلیټ شوي وي هغه به بیرته راواړوي. ګوره زه راځم میموري کارت ته. میموري کارت کې فلحاله دا څو ډیټا پرته ده او اوس یې ګورو چې دی موږ ته زاړه ډیټا راړوي که نه راړوي، او کومه ډیټا چې دی پیدا کړي هغه دلته تاسو درښیي. ګوره ټوټل فایلز فونډ اوس 23 دانې دي، یعنې 23 دانې فایلونه یې پیدا کړي دي. نو موږ لږ انتظار ته کوو چې دغه لیکه لږ زیاته پوره سي او نوره ډیټا راواړوي، نو بیا زه تاسو ته د سیو کېدو طریقه درښیم چې هغه به بیا موږ سیو کوو څنګه. نو ګوره تاسو کتلی شئ چې فلحاله 38 شیان پیدا کړو. ګوره دا اوس فلحاله صرف او صرف 12% ده، که چیرې دا 100% ورسېږي نو په زراو شیان تاسو ته راړوي، هر څومره ډیټا چې ډیلیټ شوي هغه تاسو ته راړوي. نو راځو فلحاله دا مو کینسل کوو. ګوره کله چې دا ما کینسل کړئ هغه ما ته وایي کنټینیو ریکوري یوزینګ کلیکټډ ډیټا، یعنې دا کومه ډیټا چې دلته ریکور شوله ده 38 ډیټا، دا تاسو سیو کوئ که نه سیو کوئ؟ بالکل زه ورته سیو کوم. نو په یس به کلیک وکړئ، او کله چې 100% ورسېږي هم دغه اپشن تاسو ته راځي، نو بیا په دې کلیک وکړئ، په شو فایلز باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو اوس مثال دا تصویران ګوره ریکور شوي دي، دا زه سیو کوم. په دې ډرایو به صحیح نشان ولګوئ، بیا به په سیو فایلز باندې کلیک وکړئ، په دې 3 ډاټه باندې به کلیک وکړئ. زه راځم ګوره په ډیسکټاپ باندې یو فولډر جوړوم، په خپل نامه مثال یو فولډر جوړ کړئ، رحیم علي خیل. اوس دا فولډر دلته راغلی، سمپله به هغه فولډر وښیاست، اوکې. اوس هغه کومه ډیټا چې ریکور شوې وله هغه ډیټا یې ګوره دلته سیو کړو. اوس دا 2 تصویران ریکور شوي وو، نو دغه رقم که چیرې تاسو دا تر 100% پرېږدئ نو نوره ډیټا هم راړئ. بیا په دې کې راځو ګوره بل اپشن ده ډیپ سکین ریکوري. ګوره اوس مثال که چیرې تاسو په یو میموري کارډ، یوزبي یا په بل شي باندې اډوانس ریکوري استعمال کوئ، که چیرې دې ډیټا نه راوړله نو تاسو دستي ډیپ سکین په استعمال کوئ. ډیپ سکین کې زاړه شیان هم راړوي او دا اوس فارمیټ شوي هغه هم راړوي. نو سمپل په دې باندې تاسو کلیک وکړئ، په دې سکل هم تاسو کلیک وکړئ. ګوره تاسو ته وایي چیرې له تاسو څخه ډیټا ډیلیټ شو، په D کې، په E کې، په میموري کارت کې، په C کې چیرې. او دلته یو بل اپشن ده ګوره فزیکل ډیوایس. په فزیکل ډیوایس کې تاسو د ټول کمپیوټر هم کولی شئ. مثال کوم په واري د C D E د دغو
ټول کمپیوټر د ریکوري کوم پی ورکوله بیا بلته تاسو فزیکل ډیوایس ور وښایاست. نو زه راځم دلته زه ورته له ما څخه په یو اس بي کې ډیلیټ شوی دی. ما یو اس بي ور وښوله، په ریکور باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته بیا له تاسو څخه څو نورې پوښتنې هم کوي. ګوره تاسو ته وایي ډاکومنټس، آیا تاسو ډاکومنټس هم ریکور کوئ هغه هم غواړئ؟ مثال له تاسو سره د ورډ فایلونه وو، د ایکسل فایلونه وو، د پاورپوینټ فایلونه وو، د پبلیشر فایلونه وو، هغه له تاسو څخه ډیلیټ شوي دي، هغه غواړئ که نه غواړئ؟ نو که چیرې تاسو هغه غوښتلو نو صحیح نشانونه دلته په ولګوئ، کوم نه غوښتو صحیح نشانونه ځینې ختم کړئ. زه ورته هم زه غواړم. لاندې راځو ګوره په دې کې بیا تاسو ته وایي ارچیو وینرار به انشاءالله له دې بعد په دا بل ویډیو کې زه تاسو ته په وینرار سره در خلاص کړم. وینرار هم ډېر ضروري سافټویر ده. نو تاسو ته وایي ګوره په وینرار کې له تاسو سره مثال فایلونه پراته وو، د وینرار فایلونه غواړئ که نه غواړئ؟ نو کوم غوښتو صحیح نشان به په ولګوئ. دغه رقم بیا ګوره ګرافیکس اند پکچر یعنې دلته اوس له تاسو څخه که تصویران ډیلیټ شوي هغه غواړئ که نه غواړئ؟ زه ورته غواړم یې. بیا په دې کې اډیو ویډیو غواړئ که نه غواړئ؟ یعنې کوم فایلونه کوم غوښتو صحیح نشانونه په لګوئ، کوم نه غوښتو صحیح نشانونه مه په لګوئ. بیا په اوکې بټن کلیک وکړئ. کله چې تاسې په اوکې بټن کلیک وکړئ اوس به ګوره دا 100% دا لیک ورسیږي او کومه ډیټا چې دی پیدا کړي هغه به موږ ته دلته راوړي. ګوره فلحال فایل سپون کې 4 دی، یعنې 4 دانې فایلونه پیدا کړي دي، نور یې نه دي پیدا کړي. نو موږ هم دې ته لیک انتظار کوو چې دغه لیک زیات ورسیږي، بیا به د سیو کېدو طریقه زده کړو. نو ګوره تاسو کتلی شئ چې فلحال 14 دانې شان پیدا کړو. نو فلحال دغه سیو کوو، په کینسل بټن باندې موږ کلیک کوو. نو دا سیو کوي بالکل موږ ورته زه سیو کوم. نو بیا 100% ورسیږي دا اپشن راځي شو فایلز باندې بیا تاسو کلیک وکړئ او په دې باندې به ټیک مارک ولګوئ. په سیو فایلز باندې به کلیک وکړئ، هر ځای چې مې سیو کوئ زه په هغه فولډر کې سیو کوم. اوکې ګوره هغه ټول تصویران به اوس دلته راسي. ګوره دا فولډران دلته جوړېږي. ګوره دا د وینرار فایل ده، دغه رقم ټول به اوس دلته سیو سي. نو دا به اوس پوره ورسیږي. ګوره تاسو کتلی شئ چې هغه ټول شان دلته رالوه، دا تصویرانو دغه رقم دا یې بیرته ریکور کړو راوړل. او په دې کې ګوره دا اووه تصویران نور هم پیدا کړي دي. یعنې په ډیپ سکین ریکوري کې بیا تاسو زاړه شیان ریکور کولی شئ. که چیرې تاسو په ایډوانس ریکوري په استعمال که نه راوړله بیا تاسو ډیپ سکین په استعمال کې انشاءالله په ډیپ سکین کې بیا تاسو ته خامخا راوړي. ګوره راځو اوس ریزیوم ریکوري ته. په دې کلم تاسو کلیک وکړئ، ګورئ تاسو ته هیستري درښیي. تاسو ته وایي په دونه تاریخ باندې په دونه بجې باندې تاسو د جی ډرایو ریکوري کړې وه، دغه رقم اینډ ډیلیټ ریکوري په استعمال کړی. ګوره هغه ما درته دلته هیستري سویږي. نو دلته تاسو ته هغه ټیم درښیي په دې ټیم باندې تاسو دغه ریکوري کړی وه. نو بیرته که هغه ځای ته ورخلاص په کنټینیو کلیک وکړئ، هغه ځای ته مې هم وروړي کوم شان تاسو ریکور کړی و. نو دا له موږ سره پاور ډیټا ریکوري چې ډېر ضروري سافټویر ده، باید تاسو ته خامخا معلوم وي، ځکه کیدای شي له تاسو سره ضروري شیان پراته وي، تصویران ویډیوګانې پرته وي او هغه له تاسو په غلطۍ کې ډیلیټ شي یا بل کوچنی در ډیلیټ کړي. نو هغه تاسو بیا د دغه سافټویر په ذریعه سره په ډېرې اسانۍ سره بیرته راوړلی شئ. نو دا ویډیو تاسو 2-3 وارې وګورئ، بیا پریکټیس به وکړئ. نو انشاءالله سر به مو په خلاص وي. نو تر بلې ویډیو ماته راکړئ اجازت. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.